عمر بن عبدالعزیز رحمه الله متعلق نقل دی چې هغه کله خلیفه د اسلام شو نو هغه به امر کولو چې تاسو زکات الفطر یا سرسایه چې دا د اختر د مانځه وتو نه مخکې ادا کو او دینه بعد بیا مونږ وکړو او د قران د آیات به استدلال کې پیش کوو چې رب تعالی فرمایي قد افلح من تزکا کامیاب هغه انسان شول نجات هغه انسان موندل من تزکا چې ځان پاک کړل او ځان پاکواله څه ده د هغه مختلف شکلونه دي یو انسان د توحید عقیده خپل کی د ځان پاک کړ د شرک نه یو سړی او د سوکړو ځان د ګناهونو نه پاک کړل یو سړی زکات ورکړ صدقه فطر ورکړل خپل مال پاک کړل خپل الله ورکړې سیز هغه پاک کړل او صدقه فطر کې داسې ول ک خپل روزه پاک نو هغه بدايات لسته قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بیا فرمایل بیا د الله ذکر وکي د الله ذکر څه شي دا مؤمنان مسلمانان نارینه او زنانه د اختر پورې د کورونو راوځي تکبیرات وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا وذكر اسم ربه دا او فصلى بیا د اختر مونږ وکي رب فرمایي دي انسانانو کامیاب وګوره ټوله میاشت روزه بیا صدقه فطر تکبیرات او بیا د اختر مونږ د انسان کامیابی ومه ځان پاک کړل نورونو دا عمل مونږ ته اوس اخر کې را روان زکات الفطر سرسایه یا زکات رمضان دام یو عظیم عمل لا مالی عبادت دا او د مال خرج کول نو دی باندې رب تعالی ډېر لوی فائدې او مسلمان ته ورکړي ابن عباس رضی الله فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر نبی صلی الله علیه وسلم د دې زکات الفطر فرضیت بیان کړی دا دلیل چې صدقه فطر یا سرسایه ورکول دا فرض ده زکات الفطر فرض رسول الله او د دې وجه څه د دې مقصد څه ده چې سړی ویره مونږ ټول میاشت روزه ونیوه اوس په اخر کې مونږ بیا نور مالونه هم خرج کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غټ دوه مقصدونه ذکر کړي اولینی لوی مقصد دا ده طهرة للصائم من اللغو والرفث انسان ما او تا دا روزه نیولې ده نو دی باندې کله کله د مونږ داغ ولګي داسې خبرې چې هغه مونږ د روزې په حالت کې مونږ ته لایق او باید نه چې مونږ کړی وای داسې کارونه چې هغه د روزهدار په کار نه و چې په روزې کې کړی وای داسې سوچونه په کار نه و چې روزهدار دا سوچونه دغه خیالات د دې په دماغ کې راوستي وای ځکه دا د الله نه حیا ده چې انسان بخپل مازغه او دماغ هم پاکوي یو خو غیر اختیاري تور باندې مزغو کې سوال راځي دا معاف ده او کله کله سړی په خپل په باندې سوچ شروع کې هغه د روزې سره لایق او باید نه وشي تکړی وای نو چې کله انسان دا سرسایه یا زکات الفطر ویر کی طهرة للصائم دا د روزه بالکل صفا خاسته او مزیدار شي هغه روزه هغه خیری دغه نه لړ لکه څنګه یو سپینه جامه ده پاغه باندې داغ وي دا څوک نه برداشت کوي نو چې کله دا وینځل شي صفا شي انسان طبیعت پکې بیا خوشاله دغه روزه هم ده چې کله سرسایه ادا شي طهرة للصائم دا مونږ ته دا روزه پاږي نو سوال دی باندې دا راځي چې دا سرسایه دا په وړو باندې هم دا ګره د ماشومان باندې نبی زوم ذکر کړی دا لکه ورسره حدیث ذکر کوم چې کور کې څومره دی کده وړو کېدا کده لوی دا نارینه دا زنانه دا تر دې چې په دې شپې باندې یو ماشوم پیدا شو په هغه باندې زکات الفطر
نو دوی خو روژه نه دی نیولې نو دوی روژه نو بیا نبي صلی الله دویم مقصد هم بیان کړی دا وطعمة للمساکین دا مونږ چې سرسایه ورکوو دا د مسکینانو دپاره ذریعه د خوراک هم ده ګنه زه ته په کور کې فلانکي ځای نه مټۍ راوړه یاره هغه پلانکي ځای والا ډېره مشهوره ده پلانکی شی ډېر مشهور ده خوراکونه کوو ګل خلک کوي او راغواړي لرې لرې نه تر دې چې مزلونه په هغې پسې کي په هغې پسې خرچې کوي خو یاره د فلانکي ځای پلانکی شی ډېر مشهور ده نو چې زه ته خوراک کوو پکار دا چې ما او تا په گاونډ کې یو مسلمان دا فقیر دا مسکین دا یتیم دا محتاج دا چې دا هغه په کور کې موږ خوشحالي اختر پورې خو راشي دا خو د اسلام موږ ته اصول دی نو نبی هم فرمایي وطعمة للمساکین دا سرسایه به په ځان بوج نه ګڼو دا د تا په خوا کې چې کوم ګاونډي ده دا په تا باندې حق ده چې د هغه په کور کې کم از کم د اختر په ورځ باندې څه لږه خوشحالي خو راشي خوراک راشي که نه